बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रानू कतुनको तासवीने मंगा पालंडाकी के मौजूद यू तासवीने मासरा तहसील अर्बन नायब सदर द एनपी मासरा यास खान दी मौजूद दी तासूली दल ददीने और साथ माह के दी चिकम दी दल तक दा कम ओबा चरागले कोरोना वायरस ददी एहतियाती तदाबीर बारा के दी आगाही मुहिम दल तो चलो बाकायदा ददी इलाके दखल इलाके खल को चिकम दी मास्कूना वर्कल वसरे चिकम वेंटिलाइजर वर्कल दी मंग सर मौजूद दी दीन व मंगा योसो त पूछुन को सलाम अलैकुम जी वालेकुम अस्सलाम लुम्बे हो मख के नस्तास शुक्रिया अदा कोम او مونږ چې کوم دغه ورکه مونږ د لپاره ورکړه چې خپل ملک زمونږ مردان زمونږ علاقه لنډاکې چې خپل خلک چې کوم دی زمونږ حفاظت وکړي او خپل ځان پوره من طریقې سره وساتي او دا زمونږ لپاره ډېره د خیر خبره ده چې لکه ټول مسلمانان مونږ په کورونو کې کینو او مسلمان سره مونږ خو چې څونه غریبان خلک دي دې مونږ کوی کو چې ماکسونه واچي او لاس 2 منټه په 3 منټه په چې کوم دی خامخا لاسونه یمزي او پوره من طریقې سره رش نه جوړي د بدرې کسان یو ځای کیږي نه او دا روزګارونه دکانونه ټول بند کړي د درې ورځې لپاره چې کم دي اسم نه کیږي ارڅ چې کم دي الله ورکوي دا راته ووایه د ضلعي انتظامیې ډیپټي کمشنر صاحب اسسټنټ کمشنر ګلبانو صاحب داسې د ضلعي انتظامیې چې کم زمونږ پولیس لیکار دي نو د هغې نه تاسو مطمئن یې د هغې نه زه ډېر مطمئن یم ځکه چې پرون راغلي دلته ګرځېدل او د هغې زه ډېره شکریا ادا کوم چې هغې کوم کارونه شروع کړي دي او کومې منډې تړلې وي نو د هغې دپاره زه بومبې خصوصي ډېره شکریا ادا کوم ځکه چې هغې ډېرې سختې تېرې ځکه زموږ د مسلمانانو دپاره هغې مرسته غواړي چې یاره دې موږ سره تعاون وکړي زموږ د خپل طرفه پوره تعاون دی سره کله نه چې دا وبا راغلې ده کرونا وایرس نو دا خو ډېر خطرناک دغه راغلې ده وبا راغلې ده نو تاسو په دې خپل علاقه کې څه داسې څه انتظامات کړي لارونه یا داسې خلکو ته نو موږ خو ټولو مسلمانانو ترونو ته دا خاص دی چې یاره تاسو کوشش وکړئ چې په کورونو کې لږ امن طریقې سره کښېنئ او بار مه روځئ ځکه چې بار څنګه روځئ که نه بیا هغه جوړېږي لارې کوڅې بند دي دویمه جوړېږي خلک وایي چې یاره یو ځای مه ودرېږئ نو موږ ټولو ته وایو چې لکه کورونو کې ورځ نیمه خیر د ګزاره وکړئ لږ ایستار شئ تاسو خو تحصیل اربن نائب سینئر نائب صدر یې د این پی نو تاسو خپل چې کوم خیدر خان دي یا تاسو کوم مشران دي هغې تاسو دغه شوي دي په دې وبا په باره کې څه میټینګ شوي دي نو میټینګونه خو مشران کوي لګیا دي ځای په ځای باندې چې کوم دی خپلې منډې تړلې مو یا اوس چې کوم زمونږ ضلعي حکومت دی د دې ټولو چې کوم دی موږ ډېره شکریا ادا کوو ځکه چې دوی پوره تعاون لګیا دي شروع دی او خلکو سره کوي او نور نه خدای پاک چې کوم دی زموږ مسلمانانو ته خیر پیښ کړي ډیره مننه جی تاسو د تحصیل سینئر نائب صدر ایاز خان دی خبرې اورېدې ایاز خان دی حقیقت دی چې دلته نه کله دا کرونا وایرس وبا چې ډېر خطرناک شکل اختیار کړی دی دا چې کله نه راغلی دا نو د دې هم دکه احتیاطي تدابیر دپاره دي او ګاهي مهم چې کوم دی نو چلول شروع کړي دي او دوی وایي چې بالکل موږ د دې مقابله کوو بله دي د ضلعي حکومت چې کوم دی نو هم شکریا ادا کړه او د هغې ستاینه یې وکړه په دې ښه کار باندې په دې ښه ایفرټس باندې چې کم ضلعي حکومت کم قدم پورته کړی دي او د وبا باره کې هغې دا کم اعلان کړی دی باقاعده لاکډاون دی دی هم په خپله لکه د دې هم کفني ده دلته کې هغه هم لاکډاون ده باقاعده دي دلته کې چې کوم نور دوکانونه دي ورسره هغې ته هم د هدایات ورکړي دي او هغې لاکډاون کړي دي او د دې هم دغه د هدایات دي خلکو له ورکوي چې تاسو د خپل ځان حفاظت وکړئ او حفاظتي ماسک چې کوم دی نو دا واچوئ او وختن په وختن خپل لاسونه چې کوم دی وینځئ ځکه چې د دې وبا دا چې کوم کرونا وایرس دی د دې شکست په هم په دې حالاتو کې که موږ د دې حکومت په خبرو باندې په دې هدایاتو باندې موږ عمل وکړو او موږ 2-3 دوکانونه بند کړل او موږ په کور کې کېناستو نو دا وبا چې کوم دی دا به ډېر سب جان له اجازت ورکړئ دا الله په امان